اوس ابراهیم علیہ السلام چونکه ډېر لوی شان مالکو نو داغه امتحان تا ګوره. اول امتحان خو پیدا وشو چې دا اسماعیل علیہ السلام د مور په غیږ کې دی او د مور نامه بی بی هاجره ده او دی اوسیږي په شام کې او حکم ورته وشو چې فوراً دا ښځه او زوی دی والا او لاړ شه او د مکې په هغه غرونو کې پرېږده او ته ترې راځه. ښځې ته یې تیاره شه. زوی غیږ کې راواغستو، ښځه او خاوند را روان شو. د شام نه راله مکې ته. په مکه معظمه کې که تاسو لیدلي چېرته چې آب زمزم کوی دی، دا کوی هغه وخت کې نه و. په دغه ځای کې ښځه پرېښوه او زوی وله غیږ کې ورکو، دی ترې روان شو. بی بی هاجرې ورپسې आवाज وکړو چې ابراهیمه چېرته لاړې او دا مونږ دې چېرته پرېښو. ورته وی چې بس تاسو بدل ته یې او زه درنه لاړم. نو ښځه ورته څه وایي؟ ښځه ورته وایي چې د خدای په حکم دې پرېښو که په خپله اراده دې پرېښو. ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې بیبي د خدای په حکم مې پرېښوي. وی چې د خدای په حکم دې پرېښوم نو په مخه دې ښه، خدای پوهیږي او کار یې پوهیږي. اوس مکه دغه وخت کې ښار نشته، آبادي نشته، وادي ده، د دوو غرونو منځ دی، ریګستان دی، ایس نشته. دی ته لاړو شام. اوس په دې پوهیږئ چې سړی ښځه او ماشوم بچی د غرونو په منځ کې پرېږدي او دی ته لاړ شي. په دې یو خدای پوهیږي چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړه څه تېرېده. دا خو چې تاسو ته وویلی شي نو هله به پته لګي. د خپل ګریوان کې وګورئ چې دا کار مونږ سره وشي، مونږ به وکړی شو که دا امتحان په تاسو وی چې هلکه ګډوری مډوری پرېږدئ، ښځه او ماشوم زوی والی او هلته پلاني غر کې پرېږدئ او تاسو ترې راځئ. څومره خلق به قرباني وکړي. خدای راستی کوي نوم هم وایي. اوس آسان کار دی، پیسې ډېرې دي، دولت ډېر دی، غویه والی یا ګډ والی ګلونه ورواچي او ګرځئ را ګرځئ. دا خو هر څوک کولی شي. سور رنګ هم پې لا مګلی، دا ګډان ګرځي په دې بازار کې، کدی خیال کړي سور رنګ هم پې مګلی نو په اخر ورځ ګلونه هم په غاړه کې ورواچي. بی بی مریم حیران شوا چې بار الہ زوی مم تگه ده او بنشتا. دا صفا مروه چې د په مکه کې د دې په دې منځ کې اوس اوتره منډې وای،
کله د صفا په غونډه وخیږي او بلټي، کله د مروه په غونډه وخیږي او بلټي. وزلا بی مریم دا منډه د صفا او د مروه په دې منځ کې واله وزلا. د دې دغه منډه الله ته دومره خوښ شوې چې تر قیامت پورې پاجیانو واجب کړی دي چې ترغه بم حج نه قبلوم چې تر څوم د بیبي مریم سنت نه ادا کړي، د بیبي هاجری سنت نه ادا کړي. تاسو به موزله منډه و مایوس شوا او بنشتا. رالا چې خدایا دا بچې می د تندې مري او بنشتا څوک. تاسو خو چې وبنئ نو شور جوړ کړئ د کمیټه لارې در تراشي. ابل ورځ مې ډېر خوشحال شو. हड़ताल करे हो कमेठा हो महकमा जीडी का कसबला दा नोबनवे सेक्रेटरिएट के मोबनवे नो दो बोल आ रहे वाला रावस्ती वेल पर गवर्नमेंट हाउस के मोबनिश्ता نو بیا دا خلق ورله اسمبلی ته چې زمونږ هړتال دی سم مطالبین دي نو اسمبلی ته ورته 2000 پولیس ودرولې او دا د اوسپنو ټوپه ور په سر کړي او غټي کوتا کې ور سره قوم بار ولاړ دی د سپو غوندې چغې وایي او د اسمبلو ته چې دا تاسو لیږلي دي خدای پاک دې تاسو د دې نم بدتر کی. یو در تراو نه وته یو نه منبر راوته نه وزیر راوته چې تاسو در نه کړې وې چې سم طالبام دا څه چل دی څه تکلیف دی یو راو نه وته بچغه مغه موالی دنه نه جواب راغی چې دوه درې کسته نه را دغه کوي مذاکرات به ور سره کو په شلم تاریخ به بیا فیصله کو نو ټولې د سپو غوندې رسخت کړ. نو زه په تیرېدم او دا غویمه مې ولید نو مې خوشحال شو چې ډېر شکر. تاسو مغه نه وایي چې پرتګیستلی به دې خلکو د پاره تاسو چغې والے او منډې بم والے او خلکو ته بم کنځلې کولې. دا خو عوامي نمائندگان دي د دې اسمبلی په خوله کې پولیس ولې ودروي. په لندن کې د اسمبلی نامه ده دارالعوام. څه نامه ده؟ دارالعوام. د لندن خلکو په اسمبلی دارالعوام نامه یې خدا داغه وزیر اعظم او داغه پارلیمنت پکې ناشتي او عوام ورننه وزي او خپل خبره ورسره وکړي. نن زمونږ د اسمبلو نامه ده دارالخواص. په د پاسه د پولیس ګارد ولاړی چې چرته انسلټ نشي د پارلیمنت او د ممبرانو استحقاق مجروح نشي استحقاق نه خدای په خړ سیلاب یاوړي استحقاق داغه کوسډب نه دی چې زمونږ په کوسو کې به ګرځېدو اوس استحقاق پیدا نو خدای په جندل یا قوما د دینه بنور بدترې گئی ان شاء الله العزیز.
امتحان دے وبنشتا او اسماعیل د تند تر پیاویږي لګیا دی دیتا امتحان ہوئی دا اللہ غیرت پہ جوش کے راضی جبرائیل علیہ السلام تا حکم کیگی چه ورشا دا اسماعیل چه لت ٹکئی د تند د لاسا د خپو په دې منس کې یو چینه راو باسا جبریل راغه او د اسماعیل علیہ السلام د خپو په منس کې اوبر او خټ کول چوبه راو خټ کوله بی بی مریم چولی ده استغفر الله دماغ میں کار نہ کوي د دې خلق والله کمیړه منی دا خبرې کول تاسو په ایمان در بی بی هاجره چولی ده چې داو بچرته ونه بیږي نو هغه ورته زر زر د شګو غیر چاپیر دیوال تاو کو چې دا خلاص نشي چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بی بی هاجره رحم وکي کدا وبوته دیوال نه ویواله نو دا وبو به بدلې و او لوی دنیا به سیراب کړي خو هغه دا هرسو کو چې دا چرته خلاص نشي اغا به زمزم کوه نن زرګونه کال وشو ورشا کروڑها عربها پدمها دنیا تے نوبس کی او دنیا تے اڑی لیکن دا بے زمزم کوی کے دا مسقال ذرے عمر فرق نہ دے رہا داو بچ بیدے نو بی بی حاجرے ورتوئی چھ زمزم زمزم دیتا وئی چې ادرے گئی نو دا داغی په حکم باندې دا او به ادرے دی او نه به دی نو دیتا به زمزم زکه وئی چې دا زمزم لفظ بی بی هاجره ویلو چې ادرے گئی او به پیدا شوه د ابراہیم علیہ السلام بڑو شو د بی بی او د زوی ملاقات تا علماء لیکي چې د بد شام نا څنګه راتلو د زوی او د بی بی ملاقات تا تفسیر مظهری لیکلی دي چې د دړب ملاقات تو شو نو د تبا بوراق راوسته شو په بوراق به سور کو او را به وستو د بیبي او د زوی ملاقات به وکړو بیا به تلاړ اوس دا ورته راولا او پیوی ګور او بیا خزا او زوی یوازې ناست او بیا به تلاړ اوس په دې یو خدای پويږي چې د روټۍ به څه چل کول علماء یو سر لیکلی دی چې د دې آب زمزم په اوبو کې چې د کوی د پاسه ودرېږي او سکي نو د چیلای د پیو په شان خوند دی نو دې اوبو کې قدرت غذایت هم اچولې دی دا اوبه به چې دوی سکلې نو دوی ته د روټۍ ضرورت هم نه پیدا کېده عزیزانو دا معاملہ په کلونو او چلے دا په کلونو حتی کہ اسماعیل علیہ السلام ځوان شو